ښه خان ته پوهېږې نن مې هلته یو مسکین ډېر مسکین و دغه ته مې برای یو 500 افغانۍ ورکړې برای مې ویډیو مې ورسره وکړه ما اوس همدغه ویډیو چې دی اوس ما سړی ماښام به ایډیټ کړې اوس همدا ویډیو به وایرل شي که به نه شي وایرل زه چې هم وایرل به شي ځکه چې په دا ویډیو کې نه کله چې مې دغه مسکین ته روپۍ ورکولې د هغه په سترګو کې مې اوښکې ویل دجه ښه ده نیکي ده که تجارت چې په 500 افغانۍ سپین ږیري سړي ته ورکړې دا اوس ته د ویډیو دپاره دې ورکړې وه ما د سپین ږیري سړي سره نیکي وکړله اوس ته د ویډیو دپاره ورکړه نو تا اوس د ده سره نیکي وکړله دا ویډیو مې د دې دپاره نه ده کړې خانه دا مې د خلکو تشویق دپاره وکړه تر څو چې دا ویډیو نور خلک یې وویني او خلک مرسته ورسره وکړي د خلکو تشویق دپاره ویډیو وکړه وروره تا لپاره خو نه ده کړې چې ځان مشهوره کړمه هغه غریب ته فکر کړی دی که دا ویډیو سبا د هغه زامن وګوري هغه به څونه مایوسه سي څونه به شرمنده سي دا د روژې میاشت دا د نفس د وژلو نه ده تا فکر کړی دی دې ته راځه چې زه نن یې تجربه درکړم تا ته هغه سپین ږیری حاجي بابا وینې چې روان دی و هغه ډېر ستومان چې معلومېږي هغه لیره ډېر ستړی ستومانه خوارکی رامعلومېږي درځه چې نن د حاجي بابا سپین ږیري حاجي بابا سره مرسته وکړو هو څنګه مرسته به ورسره وکړو مرسته به داسې مرسته ورسره وکړو چې نه به زامه په وینو نه به ویډیو یې نه به عکاسۍ یې نه به عکسونه یې داسې پټه مرسته به ورسره وکړو دا به هغه به څنګه پوه شي چې دا موږ نیکي ورسره کړې ده ضرورت نه دې ته نشته چې هغه پوه شي چې دوی ما سره مرسته وکړه الله تعالی جل جلاله خو مې ویني چې د دې غریب د سپین ږیري سره مرسته وکړله ته درځه چې ورسو ما په جیب کې یو بټپاد او پیسې او کاغذ هم پکښې دی که رایې د سپین ږیري حاجي بابا په لاره کې ورته کښېږدو چیرې دا بټوه بل چا واخیستله یا بل چا پورته کړله دا کار ډېر خطرناکه نه دی بله وروره توکل پر خدای دی والله بیا هلته دغه سپین ږیري حاجي بابا په لاره کې ورته کښېږدو وایي خدای مهربانه دی موږ د دغه سپین ږیري حاجي بابا دپاره ایښي دي وایي خدای چې دی یې پورته کړي دی یې پیدا کړي والله خدای مهربانه دی د خدای پر توکل بیا کښېږدو بس په صرف د دې لپاره چې ویډیو شی ورسره ونه کړو د سپین ږیري حاجي بابا کې عزت د ورخاورې نه کړو و بس په لاره کې بیا قرار ورته کښېږدو والله خدای مهربانه دی د حاجي بابا کې ویسي راځه په د کور په لاره کې به دا بټوه ورته کښېږدو بله دا د کور لاره د بل څوک تعظیم نه که راپې دلته دا بغل ته ورته کښېږدو باندې خدای چې دی راسي صحیح سمه دلته په دا بغل ته ورته کښېږدله لا دلته ورته ولا دې صحیح ترڅه چې ځو چې حاجي کاکا را روان دی اخواسي بخان الله وکیل احمده تا سپین ږیري ته وګوره دا بټوه سپین ږیري راواخیستله دا هم د امانت یو نښه ده اوس که چیرې ده دغه پستکې جوړ تا چوله یا والله کلی تو ګوره دی هم اوس شاوخوا ګوري غواړي چې یو سړی پیدا کړي خاوند یې پیدا کړي د چا ده شاوخوا ګوري رحم دی دې کې چې دا د چا ده دا بټوه چې هر چا پیدا کړله دا روپۍ د هغه دي خدای شکر کوم یاره خانه زما سترګې دې نن راخلاصې کړې ما فکر کوی چې نیکي یوازې په ښودلو سره ده نیکي د ګل غوندې ده که څه هم په پټه وي بوی یې در هر ځایه رسېږي په روژه کې د ټوله لویه روژه د ژبې او د نیت ساتل دي زما هم دغه بټوه مې ډکه ده نو دغه به مو ورکړو یو بل غریب ته یې په دغه طریقه ورسو لکه دغه چې مو ورکړل خو دې وارې به کامره به نه وي کامره به چیرې زما په جیب کې وه دې وارې به عکاسي و عکس و دغه بند یې په دغه طریقه به ورورسو شابه همدغه د روژې حقیقي بریا ده سمه ده صحیح ده